نظم دی په موږ ولې هر عذاب راځي په زلزلو په سیلاب باندې خبرې کوو راځه لږ کښېنه په عذاب باندې خبرې کوو که خفه کېږې نه شروع به د خپل ذات نه وکړو اول شروع به د خپل کلي جومات نه وکړو ستا به یقین راشي لالیه چې ګلان مړه دي په دې جومات کې په وهلو ماشومان مړه دي د دې منبر نه د یتیم د حق تپوس نه کېږي د پښتنو څخه روان ظلم افسوس نه کېږي چې کله کله به د دې وطن باچا نه هر شو زمونږ د کلي دا جومات به ټول کنډر کنډر شو دغه ګلاب ګلاب ځوانان پکې ایره ایره شو دا قرآنونه پکې څو ځله په وینو سره شو دغه ګلاب ګلاب ځوانان پکې ایره ایره شو دا قرآنونه پکې څو ځله په وینو سره شو راځه ورځو اوس د خپل کور د حال پوښتنه کوو اول په کور کې د یوې خور د حق غوښتنه کوو لکه مثال د یوې ډیوې چې غلي غلي سوځي چې دغه پیغله د سورې په اور کې ولې سوځي دا چې بلی سر ته ختلی دی په څه غوسه دی خپلو بچو نه دا سپینګیری پلار په څه خفه دی په جنماز ناسته سلګۍ چې غلي غلي کوي چې دغه مور خپلو بچو ته خیرې ولې کوي که په دې کور کې د حیا ډکه بورقه نشته دی د دغه پیغلې په سر ولې لوپټه نشته دی که په دې کور کې د حیا ډکه بورقه نشته دی د دغه پیغلې په سر ولې لوپټه نشته دی په دې کورونو کې لالي ډیوې ټولې مړې دي راځه ورځو چې د دې ښار د خلقو څه ګیلې دي دا بې لباسه چې ولاړې دي سوالونه غواړي په سړکونو ناستې خویندې خیراتونه غواړي د دغه پیغلو سپینې غوښې په لیلام خرڅېږي خو په دې ښار کې پې د هېڅ چا زړګی نه خوږېږي چې دغه کونډه په بورقه کې غلي غلي جاړي چا د یتیم نه تپوس وکړو چې ته ولې جاړي دلته په ورځ کې خلک سل ځله سودونه کوي په هر یو څیز باندې قرآن او قسمونه کوي ښار ناپرسان دی که د یو حق چا په بل خرڅ کو په یو مجبوره که چا لسو څیز په سل خرڅ کو که د نظر د ناستې پاستې ګرځېدو ته وکړو که چېرته فکر دې د دې دور زلمو ته وکړو ډېره مشکله ده که ته یې پکې وپېژنې د نن زلمې به د جینۍ سره ونه پېژنې د یا نه غلی شه نور نه ویم چې سیلاب راځي بیا داسې نه ویمه چې ولې دا عذاب راځي